بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د ټول نوال خو د الله رب العزت څخه ډېر خاص کړم او بیا څومره چې موږ ملګري دي څوک خفه شوي دي چې د کوم تکلیف رسېدلی دی چا د همدردۍ اظهار کړی دی. علي بهي راغلی دی. تر علي بهي حالات داسې دي چې میاشت نه په د میډیم چلېدل چې تېرو خلک په تکلیف کې دي او بسیار سامانه په حالات کې روزي. دا حالات و چې چا سره دا حقیقت دی چې ما ورته څه وکتل یا دلته هم کتل چې کومو خلکو د خپله کړه د مجبورۍ نه کول نو هغه ټرانسپورټ پیسې به ورسره په خپل زوی کې یا په بل څه کې یا په بل څه کې یا بیا خپل در اوضاع څخه یې خرڅ کړل او مال بیا خرڅ کړل چې هغه به یې بیا له خپلې کړې پیسې ځان له پوره کولې. وطن سره کړی کې دې سره په دغه موږ څلور ګوره ځان ستړی کړو خو د مجبورۍ یا مصطلحات د مشترونو فیصله د کسبونو فیصله ورته حالات دغه خلک مجبوره کړل چې وطن نو وروتیو پورې د ټرانسپورټ انتظام هم نه و خپل څه به یې خرڅ کړل په باندې به یې ټرانسپورټ انتظام کولو. حالانکه په دویم طرف که موږ ګورو ما د معلوماتو تر مخه 646 تي که 700 ارب روپۍ وفاق صوبې ته فقط دغه ته ورکړي دي چې کومه ډسپلیس کېږي کوم خلک سفر کېږي او اسیسټ پرې وکړي هغو سره مدد وکړو. خو په بل طرف نه چې یو طرف نه ربونه روپۍ دي بل طرف نه خلکو 5000 روپۍ به یې په قرض اخیستې په کال باندې غوښتې او په باندې یې کار کوله. نو تېرو کالو په تېرو کې هم خلک جمع کړل احتجاج هم وکړو خلکو اواز هم راوچت کړو چې که ټماټر بندېږي د اپریشن بندېږي د مونږ کاډې دې سورېږي ګوډ نه ویل مونږ نه څو خو بهرحال بیا مسؤلونو فیصله کړي کوم فیصله کړي مونږ څوک خو داسې په بې عزتۍ نه څو با عزته به څو دا یې مونږ ورته مدعا وو. په دغه دوران کې په موږ انتهایي ګنده پروپاګنډا وچلېدله چې دا ورته د دهشتګردو په مرکزونو کې کېناستو هغوی جنډه یې اوچته کړه په سیاسي پور باندې اوس امپلیمنټ کوي. خو دا دومره میچور فورمو دومره د انټلیجنس ادارو یا د مختلف سکیورټي ایجنسیز د خپلو د پوسټ جوړ شو شیر شو په موږ سره دومره عجیبه کوم شو. خو بهرحال موږ په کان کې څرګنده خبره وکړه چې موږ په خپل زوی پرېږدو بیا کوم بهر کوو نو بیا یې موږ د خوراک څه فیسیلیټیز راکړو موږ با عزته بهر کړو په باندې موږ احتجاج وکړو. الحمدلله بیا موږ به دا وایو چې کمزوری مدعا وه کمزوری مطالبه وه ډېره د کمه تقاضا وه چې موږ ځان له خپل فیسیلیټیز وغوښتل هغلته رجسټریشن سټارټ شو. الحمدلله په موقع باندې 2 لک روپۍ ورکوي د ټرانسپورټ روپۍ په موږ سپور شوي دي. پیټرول شو د په تلاشۍ کې په چیک پوسټ باندې کومه بېعزتي کېدله هغه رسونه شوله. بیا حالات دا و چې په ما باندې اف آی آر وشوله ورته پولیس چپې لګولې پولیس چې په کوم قوم کې په کوم زوی کې زه پاتې کېدلم هغه یې ټارګېټ کړل هغه یې هټ کړل هغه یې په مشکل کې واچول ما ته یې شپې تېرولو مقام مشکلات هم جوړ کړل چې چېرته پاتې کېدلو ورته به هم ټول خلکو ته مسئلې جوړولې چې ټول نو ترټس هم خو بهرحال مونږ بیا هم د ممکن حالات کې ما د اراده وه چې میدان کې وم تر کومه پورې چې ما د کوم پیرین سړی ورته موجود وي هغه فیسیلیټیټ کوو. خو چونکې موږ یې دا مشکل جوړ کړ چې پاتې کېدل ورته رهایي شوه هغه میزبان به یې چغل او موږ واپس روانو او بیا بلنډر دا وشو چې په ماموڼې چیک پوسټ باندې موږ ته ناکه لګولې وه د ګرفتارۍ کیسه وه موږ پاکې لاس وردلې شولو خوږل شو پکې ملګري یې په کلاشنکوف باندې لاس مات کړی دی. دا ټول صورتحال و موږ ته یې دوه ملګري ونیول ارست شول. زه خپله د الله احترام و هجوم دومره جوړ شولو چې دوه انګېج شولو زه ته ووتلم په دومره تکلیف د شپې د ورځې د ډسټرکټ نه خپل طرف راغللو شپې لیټ ټایم ورسېدلو په بد حال باندې بیا یې موږ دوه ملګري ونیولو هغه یې دهشتګردۍ په اف آی آر کې اچولې ده چې په حالات کې سیاسي مسالې دي قومي مسالې دي تکلیف مشکل دی او د موږ سټیټ یا د موږ انتظامیه یا موږ پولیس دا دومره انډر پریشر دي چې د کرنل په خپل باندې موږ ملګري په دهشتګردۍ په اف آی آر کې ونیول او نن یې عدالت ته بولي دي. دا ټول صورتحال دي څومره میډیا څومره صحافي حضرات دي خاص کر موږ سره علي بهي راغلی دی. تر علي بهي حالات داسې دي چې پوزیشن تاسو وینو اوس بل یو اناونسمنټ کوم یو اهم اعلان دا کوم چې کډه خو راوځي مجبوري د فیصله شوې نو څه چې دي په پرې دې قوم باندې یو اپیل کوم یو اعلان کوم یو سوال کوم گزارش کوم چې د تېرونو کډې راغونې یو داسې خلک شته چې هغوی دلته نه زوی شته او نه په کرایه باندې برداشت کولی شو نه ورته ملویږي.
نو سره رابطه وکړي دغه پردي قوم چې کم خلک ډیوټډ دي ځوان کښتۍ وي چې اجرا وي چې خپل کور وي نو سره لیست کې نو ما وچوي چې ترونه کم خلک راځي چې هلته موږ سیټ کړو ان شاء الله یو پر د کورور د پیکیج یو پر د سټوک نه سبق انتظامات وي اگر خلکو په مرسته او تعاون سره کوو اوس دا یو اپیل کوم دا اپیلونه چې سرکار د موږ مو بلیک مین کوي موږ د ماده شتري معلومات تحریک کوي دا سټیټمنټونه چې د شرکت سکینی پاسې دا مکه دا خبره په دې قوم باندې دا پیل د سوال ته کوي چې تاسو خوجري چې تاسو خولي زوینه وي موږ سره رابطه وکړي چې کوم خلک روان دي به سره سمانه په تکلیف دي تور سره دي چې دا به ځته لګاو پرې دي تور سره چې به ځته له جوړ نشي چې دا ماته په دا جوړ کې موږ زوینه ورکو چې تاسو واسطه دي چې څوک ته خراب وي څوک ته سویټر د ګرمه د یخنه بچ کې دوسر ګرم داسې کپڑے لباس شور کې دا غواړي موږ سره هم رابطه وکړي چې موږ خلک په زول کې ورال صورت حال دا د قوم له من باول دي د پروپاګاندا د خلکو نه نفرت خوروالی موږ د سټیټ خلک د سټیټ د موږ د وطن د موږ د حکومت د موږ دوه غلارس پر او هغه چې 700 ارب روپے چې د څنګه د پروګرام کې موږ زلالت په پاتې غلي دي کوم اسکم چې هغه موږ ملوشي په خپل په تل سمو فیسیلیټیټ نو سټیټ ګورنمنت په فیسیلیټیټ کې موږ خپل ځمېداري پوره کو الله فاد او آباد دې عزت مل